رسول الله مبارک دور کې حضور ته چا خبر راو لېګا ویسے دو زنانو روزه نیولې و دو زنانو روزه نیولې ده او ډېر زیات تکلیف دی ورته او داسې تګي شوی دي چې مړی کېږي حضور وایي ستا څه مقصد دی وی صاحب مړی کېږي چې روزه وخوري اجازت وکړه نو حضور نه قربان خو زبردست حکیم وی زنانه راولئ راوسته یقینا ډېر زیات خراب وي را پریوتی او مړ کېده حضور ورته فرمایل الټای وکای ناوی په خپل خلو کې ګوته وردن نه نو چې الټای وکړي نو د وینې او د غوښې ټوکړې ته را پریوت صحابه فرمایي قربان دا ولی ویدا د رب قانون دے جو څوک پر روزه کی گناہ کوي روزه په سخت ہے روزه 50 سخت ہے بیکار سړی باندې وی دې دوړو زنانو ټیک ته خوراک نزان بند کړو سکاک نزان بند کړو لیکن خپل منځونو کې ناس وی د مسلمانانو غیبت وکاو پروجه خو الله ملاویږي او ته پروجه کې ګناه کې نو ګناه او نورانیت نه جمع کېږي ښکارا خبر خپل منځونو کې به ټکراو راځي او ته بتنګېږي ګوره او چې نه کلکه فیصله دی وکړه چې رب باس ګناه باندې کو دردونو والا بیماری والا را وستلو ته قسم دې کړي بیمار کی دا چې څوک په روزه کې تنگ دي نو دا غریبانان د روزي حقیقت د نه دین ګناه کیږي دې درمیان کې درته یو مسله کو هغه دا چې په الټه روزه نه ماتيږي وختیم چاران تاسو کو کچا باندې روزه کې الټه ولګي دي خیر ماتيږي نه په الټه باندې چاراندام ماتيږي چاراندام ماتون کی سیزونه جدا دي او دروجه ماتون کی سیزونه جدا دي غرض میدا دي چې روزه دا الله پاک تخپل رب قرباني کې پیش کول دي دا د الله او د رب د الله پاک او د بنده پمنس کی او راز ده دیم نمبر امام غزالی رحمه الله فرمائے د یو خطرناک دشمن سره مقابله د دشمن مقابله چې کې لار به ولا نشي کما لار باندې چې راځي به ولا بندې نو بیا به دشمن مقابله کوي او چې لار دی ولا بند نه کړو دشمن مقابله نه کیږي منګه او تاسو یو خطرناک دشمن لرو هغه ته شیطان وای الله دې ته بچ کی دې په یو لار زمونږ استاد زړه لراځي او پاغه کې بیکار وسوسه اچي اغه لار کم یو ده اغه رګونه دي پدې رګونو دن نکیږي او دا رګونو خزړه ته تللی دي نو پدې رک کې ستاسو مې استزانو رسای نو دا ځکه بیکار سوچونه او بیکار افکار ستا دماغ ترازی نو رسول اللہ مبارک فرمائی شیطان انسان کی چکر لگئی چکم دے کی وینا چکر لگئی یا زما امتیانو دا شیطان دراتک لاری بند کئی پلوگ سارا روجو نیسا اوبو با دے بدن کی ختمی شی پخپل دا اوبو دے وینی حرکت بکم شی و رگونا براغون شی نو شیطان با دے رک کے تلے نشی نو چتلے نشی نو وسوسین بم بچی تاسو وای چې نشیتله نو څه مقصد شو چې د شیطان لار بند شو کنه نو مسلمان الله روچتای د جنت په دروازه کې نه او هغه ټکای نبی علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ته فرمای
یا عائشہ ہمیشہ دا جنت پا دروازہ کینا او ٹکوا گزار ورکوا چی کلو شی درتا اغوی قربان جنت دروازہ چرتا دا او ٹکولی چرتا دی وی لوگا تیرا و روجہ نیسا روجہ دار چی روجہ انیسی او اگیشی دے دا جنت پا دروازہ ناس کیا غٹا کئی چردوانا ور کلو کرا غلے نو اللہ پاک تا خپل زړه پیش کول او الله ورته خپل ذات پیش کول چې بندا تا مال زړه قرباني کې راوړ ما تعالی خپل ځان درک څومره لوی خبره ده دویم نمبر خطرناک دشمن لارې بندول او دا الله غیرت تا دے چې دا الله د دشمن لار دې بند کړه الله به دې اوچت کې او د جنت په دروازه باندې کېنای نو اوس روجا خسیز دې کنه دې